دوستانو د عظما بخاري ویډیو تاسو سره شریکوم. تاسو په سکرین باندې کتلی هم شي. عظما بخاري هغه جینۍ ده، هغه ښځه ده چې هغه د مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي او د دې 3 طلاقونه هم شوي دي. اوس د دې ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلی ده، یعنی یوې لومړی ویډیو وه چې څو ورځې مخکې موږ تاسو سره شریکه کړې وه، خو اوس یو بله ویډیو هم راغلی ده چې دغه ویډیو هم په دفتر کې شوې ده او د دې کوم یو کولیګ دی یا د اسمبلی یو ممبر دی، هغه سره یې کومې بېشرمیانې کړي دي، غاړې ته وکړي دي. نو تاسو به دا ویډیو تر اخره وګورئ. تاسو به په خپله دا فیصله هم وکړئ چې دا رښتیا همدغه عظما بخاري ده او که بل څوک دي. عظما بخاري چې دا د مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي، که تاسو ته معلومه وي نو عمران خان پسې اکثر کسان لګیا وي، هغه پسې پوسټینګ کوي کوم د مسلم لیگ والا کسان چې دي. نو داسې ښکاري چې اوس د عمران خان کوم کسان چې دي هغه هم لګیا شوي دي او دغسې ویډیوګانې راټولوي کوم چې د مسلم لیگ نون والا د ښځو وي، هغه بیا شیر کوي، سوشل میډیا ته یې راوړي. په دې باره کې عظما بخاري په خپله بیان هم ورکړی دی چې دا چېرته د اے آی په مدد سره جوړه شوې ویډیو ده او خلک یې شیر کوي. هغې په دې باره کې عدالت ته هم رجوع کړې ده، یعنې عدالت ته هم تللې وه او هغوی دا هم ویلي چې کوم کسان دا اوریجنل ویډیو شیر کوي نو د هغوی په خلاف به زه په عدالت کې کاروایي کوم. ډېر کسان دا ګمان کوي چې دا د هغې ویډیو ده، خو دا د هغې ویډیو نه ده. البته کیدای شي د هغې څوک هم شکل وي او دا ویډیو یې ورپسې جوړه کړې وي، خو تاسو هم په یاد ولرئ چې تر څو پورې څوک کنفرم شوي نه وي تر هغې پورې ویډیو مه شیر کوئ، ځکه چې دا یو قسم جرم هم دی. موږ غوښتل چې تاسو سره د ویډیو باره کې تفصیلات شریک کړو. که تاسو سره داسې څه ویډیو وي نو ضرور موږ ته کمنټ وکړئ چې آیا دا ویډیو رښتیا په سوشل میډیا باندې شته دی او که نه خلک هسې اوس هم دروغ وایي.